ګرانو تېره ورځ مې یو ویډیو اپلوډ کړې وه چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې خپل د عکسونو لایکونه زیات کړو. بالکل همداسې وه ګرانو دوستانو، هغه ویډیو ډېرو زیاتو ملګرو خوښه کړه. نو نن راځو په دې موضوع باندې خبره کوو چې څنګه کولی شو په فیسبوک کې ځان ته فالوورز زیات کړو. فالوورز څخه مطلب ګرانو دوستانو، دلته تاسې زما په آی ډي کې ګورئ چې لیکلي دي لاندې برخه کې فالو بای 1%. مطلب دغه 1 موږ څنګه زیات ته رسولی چې دغه 1000 کړو، 3000 کړو، 10000 کړو یا 20000 کړو. د دې مطلب دا دی چې موږ ته دومره ریکویسټونه راغلي دي. کله چې تاسې خپل د فالوورز آپشن آن کوئ ګرانو دوستانو، کله چې څوک تاسو ته ریکویسټ کوي، دلته تاسو ته کوم ریکویسټونه چې راغلي وي هغه ریکویسټونه که تاسې اکسپټ هم نه کوئ، قبول هم نه کوئ، بیا هم ستاسو ټول هغه عکسونه چې کوم دي هغه ستاسو ملګرو ته خامخا راځي او ښودل کېږي، یا هغوی ګوري چې دغه کس ورسره ملګری هم نه دی خو بیا هم د دې پوسټونه یو بل ته شیر کېږي. نو ګرانو دوستانو، موږ څنګه کولی شو په فیسبوک کې خپل ځان د فالوور زیات کړو، په همدې موضوع باندې خبره کوو. ویډیو سره لازمي لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ که چېرته تاسې دغه شان د ټکنالوژۍ مربوط ویډیوګانې غواړئ. ځو د موضوع په لور. لومړی ګرانو دوستانو، د فالوورز د فالولو لپاره یا د فالوورز د ترلاسه کولو لپاره تاسې لومړی خپل فیسبوک کې بعضې سیټینګونه کوئ. تاسې راځئ پر دا آپشن باندې کلیک کوئ. په دې آپشن د کلیک کولو څخه وروسته لاندې برخې ته راځئ. له موږ سره آپشن دی سیټینګ ان پرایوسي، په دې باندې کلیک کوئ او په دې د کلیک کولو څخه وروسته سیټینګ آپشن ته راځئ. سیټینګ آپشن کې د راتلو څخه وروسته لاندې برخه کې له موږ سره تاسو ته آپشن ښکاري پرایوسي سیټینګز، په دې پرایوسي سیټینګ باندې کلیک کوئ او دلته له موږ سره به آپشن وي ګرانو دوستانو پبلک پوسټ په نوم باندې. دلته له موږ سره آپشن دی پبلک پوسټ، لاندې پرایوسي برخه کې تاسې به پبلک پوسټ آپشن را پیدا کوئ. په دې مو چې کله کلیک وکړو ګرانو دوستانو، دغه څومره آپشنونه تاسو ته ښکاري دا ټول به تاسې په پبلک کې جوړ کړئ، لکه څنګه چې ګورئ ما برابر کړي دي. لومړی هم پبلک کې، دویم هم پبلک، دریم پبلک او څلورم هم پبلک. ته پکې دغه ټولو سیټینګونه به تاسې له فرینډز او فرینډز او فرینډز څخه به ایسته کوئ، پبلک ته به یې واړوئ او دغه پروګرام څخه به تاسې باک شئ، شاته به راشئ او اوس به دلته تاسې خپل پروفایل ته راشئ. خپل پروفایل کې د راتلو څخه وروسته لاندې برخې ته راځئ. دلته لیکلي دي ایډیټ پبلک ډیټیلز، په دې باندې کلیک کوئ. په دې د کلیک کولو څخه وروسته لاندې برخې ته راځئ. دلته له موږ سره د ډیټیلز تر څنګ ګورئ ښي لاس کې لیکلي دي ایډیټ، پر دغه ایډیټ باندې کلیک کوئ. په ایډیټ مو چې کله کلیک وکړو ګرانو دوستانو، دلته لاندې برخې تاسو ته ښکاري چې لیکلي به وي فالو بای 1% یا فال شوی به وي. خو ګرانو دوستانو مهمه دا ده چې کله تاسې دغه ټول آپشن پبلک ته اړوئ باید تاسو ته یو یا دوه یا هم 3 ریکویسټ خامخا راشي له خپل ملګري څخه یا هر څوک چې خو باید تاسې دغه سیټینګ د فالوور څخه وروسته یو 2 ریکویسټ تاسو ته راشي تر څو دغه آپشن آن شي، که نه بیا نه آن کېږي. کله چې دغه آپشن آن شو تاسې راځئ، ما تاسې د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک درکړی دی. بعضې ملګري د ویډیو ډسکرپشن نه پېژني، دغه کوم ویډیو چې تاسې همدا اوس ګورئ د دغې پر د پښتو نوم باندې تاسې یو کلیک کوئ. لاندې برخه کې ویب سایټ دی ګورئ ما لیکلي دی ویب سایټ لینک، پر دغه لینک تاسې یو کلیک کوئ. پر لینک مو چې کله کلیک وکړو ګرانو دوستانو، تاسو ډایرکټ دې ویب سایټ ته راځئ. دې ویب سایټ ته چې کله راغلی ګرانو دوستانو، تاسې لاندې برخې ته راځئ، لیکلي دي لاګ ان میتھډ، تاسې پر دغه لاګ ان میتھډ باندې یو کلیک کوئ. پر لاګ ان میتھډ د کلیک کولو څخه وروسته لاندې برخې تاسې ګورئ لیکلي دي جنریټ اکسس ټوکن، بیا پر دغه جنریټ اکسس ټوکن باندې تاسې یو کلیک کوئ. په دې د کلیک کولو څخه وروسته له موږ څخه زموږ د فیسبوک او همدارنګه زموږ د پاسورډ غوښتنه کوي چې دلته موږ خپل د فیسبوک او د پاسورډ لینک دلته اډ کوو. نو زه راځم دلته خپل فیسبوک پاسورډ او ایمیل لیکم، تاسو یې هم ولیکئ او بیا لاندې برخې چې لیکلي دي جنریټ اکسس ټوکن په ژیړ خط کې لیکلي په هغې باندې یو کلیک کوئ. نو راځو خپل آی ډي اډ کوو. دلته کله چې ګرانو دوستانو تاسو پر هغه آپشن باندې کلیک کوئ، دلته تاسو ګورئ دغه خانه کې چې کوم دا خطونه تاسو ته ښکاري دا واړه واړه ایرر کوډ چې لیکلی 405 ایرر MCG دا به ټول تاسو چې کوئ کاپي کوئ. دغه به تاسې کاپي آل کوئ، سلیکټ آل به کوئ، بس له هغې څخه به یې کاپي کوئ او د کاپي کولو څخه وروسته لاندې برخه کې تاسو ته خانه ښکاري چې کوم تش دی لیکلي دي کاپي ابف ټوکن اینډ پیسټ بیلو، دلته به تاسې دغه بیرته پیسټ کړئ. هغه پورته خطونه به تاسې لاندې ځای کې پیسټ کړئ او بیا پر دغې لاګین آپشن باندې یو کلیک وکړئ. پر لاګین آپشن د کلیک کولو څخه وروسته 2 یا 3 سیکنډه نیسي تر څو دغه وی زموږ پر مخ اوپن شي. کله چې دغه ګرانو دوستانو اوپن کېږي چې دغه انټرفیس یا شکل چې دغه شان راځي، دلته له موږ سره تاسو ګورئ چې آپشنونه دي. لومړی آپشن دی وی، بیا لیکلي دي اوټو لایکر، بیا لیکلي دي اوټو ریټکشن او بیا لیکلي دي اوټو فالوورز. تاسې پر دغه فالوورز باندې کلیک کوئ. پر د فالوورز د کلیک کولو څخه وروسته لږ څه به تمه کېږي ګرانو دوستانو تر څو دغه فالوورز له دغه ځای څخه موږ ته زموږ اکاونټ ته سینډ شي. اوس ګرانو دوستانو ګورو چې له موږ سره فالوورز سینډ شوي دي او که نه دي سینډ شوي. د دې لپاره موږ راځو فیسبوک ته، فیسبوک اپلیکیشن اوپن کوو او دلته